څومره د مذاکرات نتیجې ته خوشبین یاستئ؟ نو اوس خو دا د مذاکراتو افتتاحیه غونډه پرون وشوله او بین الافغاني مذاکراتو پروسې ته رسما داخل شولو. نو خوشبیني خو په کار ده طبعا. موږ به د ښو توقع کوو د دې ټولې پروسې نه. څه هیله لرئ د کابل مذاکراتي ټیم د واک په نشتون کې تاسو ته راغلی ده؟ آیا یو نتیجه به مرتبه شي؟ مشکلات خو شته دي د مقابل طرف په ټیم کې او د دوی په ټول ترتیب کې چې دوی جوړ کړی دی مختلف مجلسونه لري او مختلف هغه لري. د واک هغه کې رښتیا هم مشخص نه دی چې دا به د چا سره واکي. نو امید به سړی د ښو ساتي. نو ګورو چې شروع شي مجالس. پرون خو صرف تعارفي ناسته دوی سره وشوله، دواړو ټیمونو یو بل ځانونه معرفي کړل او چې مذاکرات رسمي شروع شي بیا به دا اندازه هم ولګېږي چې څومره دوی د واک د لحاظه غري برخوردار دي. د کابل ټیم څخه د حکمتیار ډله وتلې ده، څه تاثیر لري په دې د ټیم په جوړښت باندې؟ آیا دا ټیم نیمګړی ده او که څه به کېږي؟ بیا تاسو د حکمتیار سره جلا خبرې کوئ که څنګه؟ کابل اداره خو په مجموع کې ډیر مشکلات لري. د هغه د نگاه نه د دوی د رسمیات او د قوت او د نظم او د اتفاق او د هر نگاه نه مشکلات لري. دوی اوس ډیر په مشکله باندې دغه حتی ځان رسولای چې دا اوس تاسو وینئ. او مونږ خو طبعا مونږ خو د ټول افغانانو سره غواړو چې تفاهم ولرو او دوی د افغانستان په آینده کې د دوی نظر او مشورې او د دوی سره په هم ګډه باندې د افغانستان مسایل په مخ لاړ شي. نو که کوم افغانان د دې ټیم نه بهر پاتې نو دا هو طبیعي خبر ده چې د هغوی سره به هم زموږ رابطې پخوا هم وي او آینده کې هم رابطې دوام لري د افغانانو سره. د خبرو د چینجولو زیاته ویره له چا محسوسوي؟ له ارګ او که بهرنیانو نه؟ داسې معلومیږي چې بهرنیانو خو په سر باندې ډیره وخوړله او تکلیفونه یې ولیدل، قربانۍ یې ولیدلې. د دوی د خوا نه خو داسې معلومیږي چې دوی به په دې باندې آینده کې خوښ وي چې د افغانستان پورې دوی نه تړلي او دلته دوی تلفات ونه لري، مشکلات ونه لري. نو د هغوی د خوا نه خو فل حال داسې هغه اندېښنه نه محسوسیږي. نو طبعا څوک چې په قدرت باندې دی په افغانستان کې او دا قدرت غصب کړی دی د تقلبي لارې نه، د افغانان نمایندګان نه دي، هغوی خامخا د دې پروسې څخه هغه نه دومره خوښ نه وي، ځکه چې په نتیجه کې به افغانان یو بل هغه ته داخليږي، بل نظام ته داخليږي، بل حکومت ته داخليږي. نو دغه اوسنی واکداران به طبعا خپل اوسنی حالت د لاسه ورکوي. بلې مننه. ولې ملا برادر اخوند له ډاکټر عبدالله او ټیم سره یې ونه لیدل؟ نو دا خو د هغه دلته ترتیب او دا شان چې وو د یعنی فکر کوم چې کېدای شي لیده کاته شوي هم وي د ټیم سره نه، بلکې داسې خصوصي. خو د دې ټولو شانو دپاره خو دلته مذاکراتي ټیم موجود دی، هغوی به خپل ترتیب د ملاقاتونو د ټولو شانو پر مخ وړي. خبره خو د نظام نه وه چې دوی د نظام له ادرس راغلي او ګواکې ملا برادر اخوند نه غواړي چې د نظام له ادرس سره چا سره وګوري. د نظام خبره دلته نه وه، د هیڅ چا مخ ته د هیڅ کس د نظام له ادرسه معرفي نه شولو او نه د چا مخ ته وظیفې لیکلې وې نه لقبونه لیکلي وو. ټول خپل افغاني هغه باندې شناخت باندې معرفي شول. خبرې به څومره وخت واخلي ستاسو په باندې او څو پړاو به شي؟ نو خبرې خو به طبعا وخت واخلي، ځکه چې بین افغاني مذاکراتو کې موضوعات زیات دي. نو د وخت خبره خو به په دې کې خامخا هغه وي. نو پرون هم دواړو خواو دې باندې هغه وکړله چې مذاکرات باید مخلصانه او په ښه نیت او د شخصي اغراض او مقاصدو او مصلحتونو نه پورته په ملي مصلحت باندې مخ ته ولاړ شي او کوشش وشي چې څومره لږ وخت کې کېدای شي چې یو تفاهم ته ورسېږي. ډیره زیاته مننه محترم عمار صاحب، داسې موږ ته مو وخت راکړ. ډیره مننه. السلام علیکم ورحمة الله.